ګرانو ماشومانو سلام. هیله لرم چې ټول جوړ روغ او خوشحاله اوسئ او راغلی وئ چې خپل نوی د حساب یا د شمېرلو درس بیا هم ووینئ او غوږ ورته ونیسئ. خپل نوی درس به د بسم الله الرحمن الرحیم مبارکه کلمه پیل کړو ځکه موږ تاسو شکر مسلمانان یو. د حساب یا شمېرلو نوی درس مو نن د صفر نه تر شلو پورې دی. صفر ګورئ د یوه ټکي په شکل دی، ټکی. موږ به د صفر نه پیل کړو، تاسو هم راسره ووایئ. صفر، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نه، بیرته اوس یو د صفر سره راځي کېږي لس. اوس د یوه نه بیا پیل کېږي، یو د یوه سره راځي کېږي یولس. یولس د یوه په څنګ کې یو راځي، یولس. او بیا د دوو په څنګ کې یو راځي، دولس. دوه په څنګ کې یو، درې په څنګ کې یو، دیارلس. څلور په څنګ کې یو، څوارلس. پنځه په څنګ کې یو، پنځلس. یعنی لس او پنځه، پنځلس. شپاړس، شپږ په څنګ کې یو، شپاړس. اووه په څنګ کې کیڼې خواته یو، اوولس. اته کیڼې خواته یې په څنګ کې یو، اتلس. او نه کیڼې خواته په څنګ کې یې یو، نولس کېږي، نولس. او دا ځل یې دوه د یوه صفر سره راځي، او ښي خواته یې صفر، او دا کې شل، شل. نو د نن ورځې درس هم همدومره و ګرانو ماشومانو. چینل مو که نوي سبسکرایب کړئ سبسکرایب یې کړئ چې ټول درسونه ولیدای شئ. نور مو الله مل شه. د خدای په امان.